سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز تلویزیون څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راخلاصوو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 11مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 3 سره برابر ده. شبنم وزریم او تاسې ته له زیرو نیوز تلویزیون څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې د اسرایلي ځواکونو بریدونو زرګونه بېګناه خلک له داسې ټپونو سره مخ کړي چې د ژوند بڼه یې د تل لپاره بدله کړې ده. او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې 4مه ورځ تاوتریخوالی او ټول بندیز دوام لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې د اسرایلي ځواکونو بریدونو زرګونه بېګناه خلک له داسې ټپونو سره مخ کړي چې د ژوند بڼه یې د تل لپاره بدله کړې ده. راپور ښایي چې نږدې 42,000 فلسطینیان د جګړې په ترڅ کې سخت ټپیان شوي چې شاوخوا 4مه برخه یې ماشومان دي. له دغو ټپیانو څخه تر 15,000 ډېر د بدن غړي له لاسه ورکړي او زرګونه نور د دماغ، ملاتیر، سوځېدنو او د لاسونو او پښو د درنو ټپونو له امله د تلپاتې درملنې او پاملرنې ته اړ دي. د مخ او سترګو ټپونه هم ډیر شوي چې ډیری وخت د معلولیت او ټولیز فشار لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د غذایي روغتیایي سیستم د سقوط لږ وخت سره مخ دی، ځکه له 30 روغتونونو یوازې 14 نیمه فعاله پاتې دي او ډیری یې د بریدونو او نشتونونو له امله تړل شوي دي. سازمان ټینګار کوي چې د مصنوعي غړیو جوړولو او نورو روغتیایي خدمتونو پراختیا حیاتي ده، ځکه دغه ټپونه نه یوازې فزیکي بلکې رواني دردونه هم خلکو ته ورپېښ کړي دي. د اسرایلي بریدونو له پیله تر اوسه 67,000 زیات فلسطینیان وژل شوي او تر 160,000 ډیر ټپیان شوي دي. نړیوالې هڅې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لا هم بې پایلې پاتې دي، خو د ارقامو تر شا د زرګونو ماشومانو، میرمنو او بې دفاع خلکو درد د اسرایلي بمبارۍ او تاوتریخوالي ظالمانه څېره نړۍ ته لا روښانه کوي. بیجینګ د امریکا نوي قونسل جنرال په هانګ کانګ کې له لاسوهنې څخه وګرځوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت استازي سوي جیان چون د سېشنبې په ورځ د امریکا نوي قونسل جنرال جولي ایډا ته په لیکنه کې خبرداری ورکړې چې د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي او له چین ضد ډلو سره د اړیکې پرې کړي. ایډا د روان کال په اګست کې خپله دنده پیل کړې ده. نوموړي یې په 2014 کال کې د امریکا قونسلګرۍ د سیاسي څانګې د مشرې په توګه د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ له ځینو مشرانو سره لیدلې وه چې وروسته د بیجینګ پلوه رسنیو هغې ته د رنګین انقلاب د هڅو تور پورې کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې امریکایي ډیپلوماټان په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد ملي ګټې تعقیبوي او دا د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو یوه عادي برخه ده. شنونکي وایي دا تازه ترینګلتیا نه یوازې د هانګ کانګ د سیاسي وضعیت څرګندونه کوي، بلکې د واشنګټن او بیجینګ ترمنځ د سوداګرۍ، ټکنالوژۍ او تایوان پر سر روان اختلافونه هم انعکاسوي. د روسیې او هند پر اړیکو د پراخېدو غور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي چې د هند او روسیې اوسنی سوداګریز حجم د دواړو هیوادونو د نفوس او اقتصادي وړتیاو په تناسب ډیر کم دی او باید پراخ شي. پوټین د سوچي په والدۍ کلنۍ بحث کلیپ کې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري شاوخوا 63 میلیارده ډالره ده، حال دا چې د هند نفوس 1.5 میلیارده دی. هغه د بیلګې په توګه بیلاروس یاد کړ چې له یوازې 10 میلیونو وګړو سره یې له روسیې سره سوداګري 50 میلیارده ډالرو ته رسیږي. پوټین ټینګار وکړ چې دغه شمېرې د هند او روسیې د ریښتیني ظرفیتونو استازولي نه کوي او دواړه اړخونه باید د خنډونو د لرې کولو له لارې د اقتصادي همکاریو پراخېدو ته زمینه برابره کړي. هند په دې اړه تازه دریځ نه دی څرګند کړی، خو شنونکي وایي چې د نوې ډیلي او مسکو اړیکې په وروستیو کې نسبي ثبات ښیي، په داسې حال کې چې د هند او امریکا اړیکې تازه ترینګلې شوي دي.
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې څلورمه ورځ تاوتریخوالی او ټول بندیز دوام لري. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر، آزاد جموں او کشمیر کې د پنجشنبې راهیسې څلورمه ورځ پرله پسې ټول بند روان و چې تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان، 3 پولیس وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا بندیز د جموں کشمیر ګډ ولسي عمل کمیټې په بلنه د سپټمبر په 9 پیل شوی او د سیمې ګڼې ولسوالۍ یې فلج کړي دي. دغه ډله د سوداګرو او مدني ټولنو ګډ ائتلاف دی چې مشري یې شوکت نواز میر کوي. د پاکستان فدرالي حکومت د خبرو اترو لپاره یو پلاوی په مظفر آباد کې ځای پر ځای کړ، خو لومړی غونډه یې بې پایلې پای ته رسېدلې او ټاکل شوې چې خبرې بله ورځ دوام وکړي. حکومت د مظاهرو پر مهال ټولې مخابراتي شبکې بندي کړي دي. په مظفر آباد کې بازارونه تړلي، عامه ترانسپورت ورک او 4 میلیونه اوسیدونکي د یوې ناڅرګندې فضا سره مخامخ دي. د عمل کمیټې اوسنی لیست 38 غوښتنې لري چې پکې د لوړ پوړو چارواکو د امتیازاتو ختمول، د ښوونې او روغتیا وړیا کول، د ځمکني زیربناو پراخې پروژې، د کډوالو لپاره ځانګړې څوکۍ ختمول او د فعالانو پر ضد دوسیې بندول شامل دي. ځایي چارواکي وایي چې د ډیری غوښتنو منلو ته تیار دي، خو د کډوالو د 12 څوکیو او د چارواکو د امتیازاتو پر موضوع خبرې ټکنۍ شوې دي. د مالیې وزیر عبدالمجید خان وویل حکومت د تیر کال ډیرې ژمنې عملي کړي، خو اساسي اصلاحات وخت غواړي. شنونکي وایي دا د 2 کلونو په موده کې دریم ځل دی چې دا ډله پراخ لاریونونه کوي او ښیي چې د سیمې د خلکو اقتصادي او سیاسي ناخوښي لا هم دوام لري. او وروستی خبر همدا چې جنرالانو د ټرمپ وینا ته چکچکې ونه کړې. خبرې یې بې تړاوه او ګډې وډې وې. د امریکا د استازو د جرګې غړي مارلین ډین امریکا ته په روښانه او دروند غږ وویل ولسمشر مازغه په ځای نه دی، هغه ناروغ دی. د هغې دا خبرې د ګوندي مخالفت لپاره نه وې بلکې ښکاره تشخیص و. د ټرمپ ګډې وډې او بې ربطه خبرې د امریکا د وتلو جنرالانو مخې ته چې تړاو یې نه درلود نامنظمې او له شکایتونو ډکې او بې ځایه بې معنی جملو ډکې وې. په خپله یوه خطرناکه ښکارنده ده، خو له امریکا بهر دا خطر سپکاوي ته واوښت. د کوپنهاګن په غونډه کې د البانیا لومړي وزیر ایدي راما، د فرانسې ولسمشر ماکرون او د آذربایجان ولسمشر الیف ته ورغی او یوه تیره ټوکه یې وکړه. هغه ټرمپ وشرموه ځکه چې ټرمپ تل البانیا له ارمنستان سره ګډوډوله. ټرمپ دا وکړې وه چې ګواکې د البانیا او آذربایجان ترمنځ یې سوله راوستې ده. حال دا چې دغه هیوادونه هیڅکله په جګړه کې نه دي ښکېل شوي. اصلي هوکړه د 2015 زېږدیز کال د اګست په میاشت کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شوې وه، خو ټرمپ هغه خپل کار بریا بلله. ټوکه داسې وه راما ماکرون ته تاهیر کړل چې ما او د آذربایجان ولسمشر ته مبارکي ووایي. ټرمپ زموږ منځ کې سوله راوستې ده. د غونډې تالار له خندا ډک شو. د ماکرون او د الیف خندا دغه شیبه په یوه نړیواله ټوکه واړوله. داسې نښه چې ښایي د ټرمپ تېروتنه د امریکا تېروتنې دي او دا اوس د ټوکو او ملنډو سرچینه ګرځېدلې ده. هلته چې ماکرون د جدیت فضا وړاندې کوي، ټرمپ ننداره کوي. هلته چې ډین د ځواب ویونې غوښتنه کوي، ټرمپ ګډوډۍ وړاندې کوي. او هلته چې د البانیا او آذربایجان نومونه ډیپلوماټیکو اړیکو سمبول دي له فرانسې سره، خو د ټرمپ کړنې دوی ته د ساتیرۍ موقع هم برابروي. د سناتوري ډیره اندېښنه دغه وه چې نړۍ نه یوازې ننداره کوي بلکې خاندي او د ټرمپ تر واکمنۍ لاندې دغه خندا پخپله د امریکا پر لور ده. بهرني خبرونه هم دومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.